سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ ګرانو دوستانو زه نن یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم دوستانو. نن ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه موږ کولی شو موږ په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي عکسونه ویډیو واپس چې دی بیرته راولو. یعنې موږ چې دی خپل موبایل کې کوم تصویران، ویډیو، آډیو چې هر څه وي هغه موږ ډیلیټ کړي وي، څنګه کولی شو موږ هغه واپس راوړو. نو ټوله طریقه راته په همدې ویډیو کې ښایم. دوستانو هر څه نه مخکې تاسو را سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ دوستانو. او دوستانو که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو په دې سبسکرایب او شن چې تاسو وینئ په دې باندې دوستانو تاسو در سره کلیک وکړئ، او په خوا کې کوم دا د بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې هم در سره کلیک کړئ دوستانو، او په آل باندې کلیک کړئ دوستانو. او دوستانو که چېرته مو ویډیو لایک کړي نه وي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، او که نورو دوستانو سره شیر کول غواړئ په دې شیر اپشن باندې لازمي کړئ تر څو نور دوستان هم له دې طریقې څخه خبر شي. نو دوستانو یو اپلیکیشن لینک په ما ډسکرپشن کې پرېښی، دا هیله تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره پیدا ډسکرپشن دغې ساحې ته ویل کېږي، په دې ټیک نشان باندې لیکنه باندې چې کلیک وکړئ نو دغه لاندې کومه ساحه چې د دې ته ویلی شي ډسکرپشن، په دې کې به ما د اپلیکیشن لینک پرېښی، د دې ځای سره په اسانۍ سره کولی شئ چې تاسو هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو را درومو دوستانو ویډیو شروع کوو. تاسو ویډیو تر پایه پورې وګورئ تر څو په ټوله طریقه باندې پوه شئ. نو دوستانو را درومو ویډیو شروع کوو. دغه اپلیکیشن دی سی ډي ریکوري، دا دوستانو تاسو وینئ دا به تاسو ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ دوستانو. په دې باندې زه کلیک کوم. چې کله موږ کلیک وکړو ګوره سانو لږ صبر ورته کوو تر څو دا موږ ته خلاص شي. کله چې خلاص شو دلته لیکلي چې ګیټ سټارټ، په دې ګیټ سټارټ باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو لږ صبر ورته کوو. ګوره سان دلته لیکلي چې د ایمیج، ویډیو، آډیو کوم شی چې تاسو غواړئ چې مثلا هغه مونږ بیرته مونږ سره ډیلیټ شوی دی، هغه مونږ واپس بیرته خپل میمري کارت یا کوم ځای ته راوړو. نو دلته پیاس باندې دلته دوستانو پیاس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پیاس باندې کلیک کوو لږ صبر ورته کوو تر څو دغه مونږ ته دوستانو خلاص شي. ګورئ دوستانو دلته هغه ما څخه چې کوم تصویران ډیلیټ شوي دي هغه ټول ما ته راغلل چې تا څخه دغه تصویران ډیلیټ شوي. په واقعیت سره چې کوم تصویران ما ډیلیټ کړي وو هغو ټولو فولډر یې ما ته راغلل چې دغه تصویران چې دي تا ډیلیټ کړي دي. ګورئ دوستانو زه یو اوس فولډر انتخابوم. ګورئ دا تصویران ما ډیلیټ کړي دي، په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو د هغې وروسته مثلا کوم تصویران تاسو واپس بیرته راولئ، مثلا دا تصویر راولم، دا راولم او دا راولم، په دې باندې به داسې زور به ورکړئ دوستانو. کله مو چې دې باندې به کلیک وکړئ دا یې دوستانو دا ګورئ هسې نشان غوندې شو، په دې بل باندې کلیک کوم. چې کله مو دې باندې کلیک کوم بیا دا لیکلي ریکوري، دا دوستانو تاسو وینئ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دوستانو. په دې باندې کې ګورئ تاسو ته چې په کامیابۍ سره تاسو وکولی شول چې بیرته هغه تصویر چې دی ډیلیټ شوی کوم تصویر هغه تاسو په دلته به تاسو بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې کوم ستاسو ډیلیټ شوي تصویران وي هغه بیرته خپلې میمري یا خپل موبایل ته راولئ. نو په دې هیله دوستانو ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښ شوي حتمن در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتمن سبسکرایب کړئ.